د هیواد په اکثره پوهنتونونو کې د محصلینو له لوري ځینې پوهنځي صرف نظر ګرځول کیږي په داسې حال کې چې همدا پوهنځي د خورا لوړ ارزښت او اهمیت درلودونکي دي. دوستانو، زه پیدا محمد ځوان بنن ستاسو سره د ملي اقتصاد د پوهنځي د یو محصل په حیث باندې د نوموړي پوهنځي پر اهمیت او ارزښت باندې خبرې کوم. په مجموعي ډول ملي اقتصاد د دولت په چوکاټ کې د اقتصادي پیښو څیړلو او اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره کار کوي. جی ډي پی، تولیدات، صادرات، واردات، وزګارتیا، کامل استخدام او دې ته ورته نورو پیښو د ارزښت د ساتلو لپاره د دولت په چوکاټ کې کار ترسره کوي. د معمول له مخې تاریخ د اقتصادي بحرانونو څخه ښې پایلې نه لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې اقتصادي بحران رامنځته سو، بلکې د اقتصادي بحران سره په څنګ کې د نظام تغییر هم دې ته لاره وروله چې افغانستان دې په اقتصادي پلو خورا شاته پاتې سي. خو د دولت په چوکاټ کې د ملي اقتصاد د پالیسیو په استعمال سره نه یوازې دا چې افغانستان د اقتصادي بحران څخه وژغورل سو، بلکې د افغانستان په اقتصاد کې ځینې خاصې لاسته راوړنې هم موږ لرو. د افغانیو ثبات او ارزښت لوړېدل، مهاجرت صفر ته تقرب کول، د وارداتو او صادراتو توازن ساتل، دې ته ورته نورې زیاتې پیښې د ملي اقتصاد د پالیسیو په استعمال سره خورا ښې پایلې درلودې. د نوموړي پوهنځي محصلین د دولت یوازینۍ هغه تکیه ده چې په هر رنګه اقتصادي مشکل او اقتصادي بحران کې پر دوی باندې تکیه کیږي.